د الله رسول فرمایي لعنت دې پر هغه نارینه چې هغه واده نه کوي، لعنت دې پر هغه زنانه چې هغه واده نه کوي. اوس یو نارینه دی هغه بیمار دی د واده قابل نه دی، صحیح سلو بالکل صحیح خبره، پروا نه لري مې کوم. یوه زنانه د هغه د واده قابله نه ده، بالکل صحیح ده، لیکن بغیر د دې چې بیا واده نه کوي د الله رسول فرمایي لعنت دې پر دې نارینه، لعنت دې پر دې زنانه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عرش څخه الله رب العزت فرمایي لعنت دې پر هغه ځوان چې د واده وس لري او بیا واده نه کوي، لعنت دې پر هغه زنانه چې د واده ترتیب برابرېدلی شي دا واده چې د هغه نه کوي. د الله رسول فرمایي الله د عرش څخه لعنت ورباندې وایي، ملائکې فرشتې آمین آمین ورباندې وایي. صحیح سلو د الله رسول فرمایي چې کله تاسو لره مرکه راله نیک دیندار او میره دوا کنه پر مځکه باندې به فساد شروع شي، فساد په پښتنو کې دا خبره راله چې دغه نکاح دومره ګرانه سوله که په عیسایانو کې ما درته وویلې دا رواجونه دا د دوی چمن والا خو دومره ودونه ګران کړو، الله به یې 2 روپۍ درکړي د جهان دپاره عذاب یاست، عذاب 2 کسان نه حساب عذاب یاست. حج نیم په 15 لکه حج کوئ 10 لکه روپۍ د لونګیو پټوګانو پسونو خبرې کوي، نو خو نه یې د الله دپاره که وایي والله که دې دا کړي وایي ورسه وګورئ زنانه ده د چا لور د ورور هېڅ یو وس نه لري چې دا د سونې یو چلی ورکړي، هېڅ څوک مرکه نشي ورته کولی، نه دی د ودو ترتیب لري، نه د کاډو د شادي حال ترتیب لري. ظالمانو څه به کوئ الله به ستاسې سره څه کوي، الله به ستاسې سره کومه معامله کوي. تاسو پښتونوالی وشرموئ، پښتونوالی واده خو د الله رسول فرمایي زما سنت دی عبادت دی، لیکن تا رواج جوړ کړئ ستا روپۍ په لکو لکو روپۍ په کروڑو روپۍ بیا درواغ وایي راشي وروره د واده په ورځ هغه خواشه بولې خیشه بولې هر شی چې بولې 6 لک روپۍ ورکړه ستا پړونی دی 10 لک روپۍ ورکړه ستا پړونی څه کوې خور دې کونډه ده تا تو خدای تا لک روپۍ ورکړې دي چې ورکوې په زکات کې ورکوې الله به ډېره پوښتنه در څه وکړي ولاړ والله کسئ دین مې وشرموئ پښتونوالی مې وشرموئ و جهان ته مې د الله د رسول سنت چې دی هغه ګران کړي. صحیح سلو